الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مؤمنان ورونو، موږ تاسو په مخکې یو درس کې د اسلامي نظام لپاره 5 خصوصیات او مشخصات او شرایط ذکر کړي وو. اول خصوصیت او شرط یې امنیت ته، دوهم یې قانونیت او عدالت ته، دریم مشاورت ته، څلورم تعلیم او تربیه ده او پنځم اقتصاد. د امنیت په برخه کې موږ تاسو په تیر درس کې څه ناڅه بحث وکړو او نن د الله په توفیق سره غواړو چې د قانونیت او د عدالت په باره کې مختصر عرایض ولرو. دا آیت مبارک په سورة الانعام کې د 153 آیت مبارک کې الله عز وجل موږ تاسو ته فرمایي وان هذا او بشک دا کلام او دا قرآن او دا اسلام صراطی مستقیما دا لار د ما ده سیخه هدف ته رسونکي فاتبعوه نو تاسو تابعداري او تلل وکي په دې لار باندې. ولا تتبعوا السبل مځئ په مختلفو لارو، مځئ په مختلفو خواهشاتو اهواګانو پسې، مځئ د غیر اسلامي ملتونو په لارو او قوانینو پسې، مځئ د ضلالاتو، د شبهاتو او د بدعاتو په لارو باندې، مځئ د مستحدثو مختلفو متناقضو فتواګانو په لارو باندې. دا ځکه چې فتفرق بكم عن سبیله نو په ډلې ډلې کې متفرق او تیتو پرک به کې تاسې له لارې حق او مستقیمې د الله، له لارې د قرآن، له لارې د اسلام. ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون دا هغه څه دي چې حکم کړی تاسې ته الله جل جلاله په همدغه څه باندې چې تاسې د الله د دین دغه واحدې لارې اتباع کوئ او په مختلفو فتواګانو باندې فتواګانو کې مه سردرګمه کیږئ. لعلکم تتقون ښایي چې تاسې له اهواو مختلفو، له لارو متفرقو، له لارو متضادو څخه ځانونه وساتئ. مؤمنانو ورونو، دا آیت مبارک موږ ته یو صریح پیغام راکوي چې هر مسلمان به په یو منظم پلان باندې چلیږي او خصوصا اسلامي نظام به یو مدون د وخت د اجاباتو سره سم، د عرف و تعاملاتو سره سم، د شریعت و اسلام و قرآن په اصولو کې او د حنفي فقه په چوکاټو په قواعدو کې به یو مدون قانون لري ترڅو دی له هغه سردرګمي څخه وساتل سي. هم په داخلي اموراتو اجراءاتو کې به هغه د ټولو اجراءاتو په برخه کې تفصیلي او ثابت و واضح قوانین او ضوابط لري،
که هغه سیاسي تشکیلات دي، که هغه اجراءات دي، ملازمینو دي، کارکنانو دي، مامورینو دي، که هغه دوائر دي، دوائرو صلاحیتونه دي، که د بیت المال د مال استعمال ده، که د هغو طرز و ترتیب بیانول دي، دا به ټول په قانون کې مسجل وي. او هم به بهرنۍ پالیسي د شریعت په چوکاټ کې د حنفي فقه په اصولو په قواعدو کې عیاره سوي. نو به ټولو ته لار سپینه وي او تګ و ژوند و زندګي به ورته اسانه وي. لکه الله عز وجل د سورة المائده په 48 آیت مبارک په یوه حصه کې فرمایي: لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. مفسرینو په دې کې تصریح کړې ده، خصوصا تفسیر خازن په دې کې په صراحت سره وایي چې الله عز وجل په دې آیت مبارک په دې حصه کې راته فرمایي چې ما هر ملت ته، هر قوم ته ګرځولی یو مقرر کړی ده له تاسې ای انسانانو شریعت الهي و منهاجا او طریقه واضح. تفسیر خازن لیکي چې واضح طریقه هغه چې هغه مؤدي کیږي، مفضي کیږي و هغه شریعت ته او د شریعت تطبیق و تعمیل ته. او د یو قانون لرل دا مطلب نه ده لکه یو عامیانه افواه چې ده او ځینې سطحي انسانان استدلال کوي چې موږ قانون ته ضرورت نه لرو. او هغه عامیانه افواه دا ده چې موږ قرآن و حدیث لرو، شریعت و فقه لرو، د موږ دپاره قانون ته څه ضرورت. الحمدلله موږ که فقه لرو، په زرهاو فقها لرو، مفتیان لرو، علما لرو، او په سلهاو فتواګانې لرو. په یوه موضوع، په یوه مسله کې په سلهاو، په لسهاو مختلفې فتواګانې کیږي. نو نه، د دغه تزلزلو، له دغه تفرقه څخه د ځان ساتنې دپاره ضرورت د دې محسوسیږي په اسلامي نظام کې چې هغو داسې یو انجمن و جماعت وټاکي چې هغه متشکل یي له متدینو خبیرو علماو او له متدینو مسلکي ماهرانو او ورسره له ښو یو تعداد ادیبانو چې د هغوی هغه لیکنې په ادب کې راولي او په لیکلو کې راولي او صحیح ترتیب و صحیح تالیف و صحیح تصنیف ورکړي هغه ته. نو دا داسې تشکیل ورکول او قانون سازه تشکیل دا لازمي ده د اسلامي نظام. اسلامي نظام باید د داسې تشکیل د تعینولو دپاره تر ډیرو شیانو مخته اقدام وکړي تر څو له خودسري، له ګډوډي، له تفرقه څخه نظام هم ساتل سوی او هغه تقاضاګانې او غوښتنې د خپل ملت و د خپل رعیت و د خپلو خلقو او حتی د بیرونیانو هم دفع سوي. موږ به داسې نه بلل کېږو چې موږ په انارشیزم او په بېقانوني کې ژوند کوو. موږ به یو قانونمند ژوند لرو. هغه ژوند به هغه قانون وي چې هغه به د موږ خپل مقصد کې حاصلیږي. نو الله تبارک و تعالی دې موږ ته د اسلام په صحیح تحلیل و تجزیه و تحلیل باندې تشریح باندې توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.